السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته بغیر اپلیکیشن څخه یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. یعنې ملګرو که چیرې تاسو په موبایل کې څوک تنګوي او د هغه رقم تاسو ته زیات میسجان کوي او تاسو له هغه څخه تنګ یاست نو هغه به تاسو څنګه بلاکوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخکې تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیر ته ولاړ سئ. کله چې ملګرو تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیر ته ولاړ سئ، اوس که تاسو هر څوک تنګوي، تاسو ته زیات میسجان کوي یا د هغه رقم تاسو ته زیات ټلیفونان کوي، تاسو له هغه څخه تنګ یاست، نو تاسو هغه څنګه بلاکوئ؟ تاسو به په دا درې ډاټ نشان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم تاسو ته راسئ سیټینګ ته. نو ملګرو تاسو په خپل موبایل کې سیټینګ خلاص کړئ. کله چې تاسو سیټینګ خلاص کړئ، اول اپشن ده بلاک نمبر. کله چې ملګرو تاسو په بلاک نمبر باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم ایډ فون نمبر یو وارې به تاسو ته د هغې فون نمبر ایډ کړي. دلته یې ډایرکټ هم تاسو ایډولی سئ او که تاسو له کنټینټ څخه ورښیاست، د هغه ځای څخه یې هم تاسو ورښولی سئ. نو ګوره ملګرو زه راځم په کنټینټ باندې کلیک کومه چې زه غواړم دغه نمبر چې کوم بلاک کړمه. نو ګوره ملګرو ما یو دغه نمبر وروښوئ، د هغه رقم زه راځم یو دا نمبر وښیم او د هغه رقم یو بل نمبر وښیم. دغه درې نمبران ما وروښول. اوس زه غواړم چې دغه درې چې کوم بلاک کړمه چې بیا دا هېڅکله ماته نه ټلیفون وکړي او نه یو میسج راته وکړي. نو د هغه رقم تاسو په دا ډن نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دا ډن نشان باندې کلیک وکړئ، دغه درې سره نمبران دلته چیست سولو بلاک سولو. اوس دغه سړی نسي کولی چې تاسو ته یا ټلیفون وکړي یا میسج وکړي. نو که بیرته چیرې تاسو غوښتل چې دغه ان بلاک کړئ، نو بیرته به تاسو هغه ځای ته راسئ، په دا درې ډټ نشان باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم تاسو سیټینګ ته راسئ. کله چې ملګرو تاسو سیټینګ ته راسئ، د هغه رقم ګوره به تاسو په بلاک نمبر باندې کلیک وکړئ، هغه ټول دلته بلاک دي. اوس که هر نمبر بیرته تاسو خلاصوئ، صرف په دا ماینس نشان باندې کلیک کوئ، هغه به له بلاک کېدا څه څه کېږي ختمیږي. په دا ماینس نشان باندې کلیک وکړئ، هغه به له بلاک څخه څه ختم سي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په موبایل کې د هر چا نمبران بغیر اپلیکیشنه بغیر یو شي څخه تاسو ورچیز کړئ، بلاک کړئ، چې هغه بیا تاسو ته ټلیفونان نسي کولی او میسجان نسي کولی. نو ملګرو په دغه ویډیو کې ما تاسو ته دغه طریقه در وښوه. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي وي. کوم ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.